بسم الله الرحمن الرحیم. د سویلي پښتونخوا خلکو ته چې کوم میږه لاریون لوټ شو په زنګر مقام باندې درازینده مقام باندې ژوب شي کله سیف الله شي او خانوزی شو بیا کوټه شي چې کومه تاریخي جلسه وشوه هغې خلکو چې کومه مینه وکړه موږ ته کومه د ده د پښتونولي وه کومه پښتو وه موږ ډېر ځنې متاثر شولي او انتهایي کلکې شکرګزاري ډېر زیات خوند یې موږ ته راکړی دی. او منظور څه دې ولیدل هلته؟ هلته ما پښتو ولیده او پښتونولي مې ولیدله. ډېر ښه خلک وو، ډېر مهذب خلک وو، ډېر بیدار او باشعور خلک وو. زده کړه دې څه ترې وکړه؟ دا ډېره غټه زده کړه وه. یو خو موږ خپل پښتون یو او بل باندې دغه یو ځای ته بل ځای ته تګ نه و شوی، هغه وشو. اوس هلته چې کوم دوی سیاسي بیداري وه 5 ګنټې 6 ګنټې جلسه به وه، ټول به ناست وو، یو به نه پاڅېده. هغه ډېر بیدار خلک وو او انشاءالله د نوره پښتونخوا خیبر پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا به هم دغسې توقع لرو. او هلته تاسو غټ غټې ستونزې کومې ولیدې عامو خلکو چې هلته خلکو ژوند څنګه دی دا تر کوم استحصال لاندې تېرېږي؟ هلته ژوند چې موږ ولیده یو خو دوی ته تعلیمي ترقي نه ده ورکړې شوې، بله چې کوم د دوی د خاوره ده لکه هلته دوی ډېر زیات دا باغونه دیګه دي هغې ته یو نظام نه ده جوړ شوی د اوبو، یعنې چې دوی ډېر لویه مځکه ده، ډېر لوی ګټې به وکړي که چېرته هلته د اوبو نظام جوړ شي. نیټورک سیسټم هم هلته ټیک ده. او بله غټه خبره دوی چې کوم کاروبار وي هغې چیک پوسټونو باندې د چمن نه تر کویټه پورې دا مشکلات هم دوی ته ډېر زیات وو چې بیا کاروبار شي ډېر غټ رکاوټ وو. دوی ته خپله څه داسې منډي نه وه غټه، دوی څومره میوې دي یا نور هر څه دي هغه به لاهور ته رسېدل، یعنې دوی به خپل هغه نه وو. بل کوټه ښار تقریبا هلته اف سی باندې نیولی وو. دغه خبرې مو ولیدلې هلته. په حکومتي کچه داسې کم ترقیاتي چارې وې؟ یو روډ مو ولیده چې روډ جوړ و، دومره زیاتې مو نه ولیدلې. وې ترقیاتي چارې وې خو دومره زیاتې هم نه وې چې لکه کومه چې خاوره ده هغه ډېره زرخیزه خاوره ده، ډېره داسې خاوره ده چې ډېر څه پیدا کوي. ما بنیادي مطلب سیپیک و کوم چې دعوه کېږي چې ویسټرن روډ روان دی. سیپیک موږ نه ولیدل، سیپیک خو موږ بیخي نه ولیدل. او سیپیک خو اوس هغه وایي چې چاینا په دستاویزات کې بیخي ذکر هم نشته د ویسټرن روډ. ټیک شو، ډېره مهرباني. ډېره